یاره شیروزل ماما نو تا پکې لاس پیم ساتلی ده خو دې مسلمانه دا السلام علیکم شیروزل ماما. وعلیکم سلام. خورته کېنه. شیروزل ماما بس دا خو په شکال دي دا سپي چې ته تړه اوس پې خوړلي وم د خدای مسلمانه ګوره بیا څوارلس دي که پنځلس تنې به ځان نه په نوم کې وې. مه یارېږه خورټه دا اسم نه وایي مړه. شیروزل ماما څنګه شوې؟ یا الله خیر سپي ته مې لکه چې پلکۍ خپه کېښوده یار. سپي ته دې پلکۍ خپه نه راښیه دا څه جاړه وه. دا ولې جاړې شیروزل ماما څه چلو شو یا مه جاړه ګوره وایي څه چلو شو؟ دا سازی به ډېر زیات دا سازی به د زامنو د لاسه وي دا زړه د سویټ سره زاره شوی دی. خیر دی دا خو د زامنو د لاسه دی ولې ناروغتیا پکې راځي. یا الله خیر شیروزل ماما خدای به دې ښه کړي انشاءالله جګ جوړ به شي ښه. دا وګوره خورټه رنګ مې هم تور شو وګوره خدای مې پړسېدلي دي. و ټیک ټاک یې شیروزل ماما نو ته سپین کله وې ته خو دقسې تورې که نه او بل خپې دې نه دي پړسېدلي جګ جوړ سړی مسلمانه دا پړسېدلي نه دي ښه نارمل یې ښه ړله مه راوله. خورټه دوی مې ختمه شوې ده او هغه زوی مې راله نه راوړي. زه بیا دله خیر دې راوړم خو ولې یې نه راوړي؟ دا خو په کار دا چې دې ټیم کې خلک د مور او پلار خدمت وکړي دې کې خو ډېر غټ ثواب دی که نه ته دا دې زغویي پې دا خو د هغوی ګټه ده خو والکه کبیره دې خوا راشه. ولې ترورې زویه یا لکه خدای مسلمانه ته دې پلار له دوی ولې نه راوړي د ده نه دوا وړه دا خو دا ټیم چانس دی تا ته دا ولې نه راوړې ته؟ دوی ولې راوړم خو نشته نه میلاویږي دلته که نه. دا څوک وایي چې نه میلاویږي د دویانو خو دونه دوکانونه دي دا ټول ملک ته ډک دی نو څنګه نه میلاویږي؟ نن سبا خو چینچیانو نه هم زیات د دویانو دوکانونه دي. یار دلته پسې راشم بازار ته خو دلته نه میلاویږي دا پېښور کې میلاویږي پېښور نه یې راوړه. نو که ما له را پیدا کړل نو څه به بیا خو ته مړه بس ما ته پته ده پلار د خدمت نه سترګې پټې. خورټه که دې را پیدا کړه نو ډېره به ښې. شیروزل ماما د وی به یې له راوالم او ته هم ځان سبوزمه زوی دې ما ته ډېر بېدباره شان ښکاري خدمت دې نه کوي. بلس مې 100 روپۍ ورکړې وې 500 یې وره راوړې وه که نه 10 یې راوړې وه او نورې پیسې یې چاپه کړې. نو خو دقسې به د وی کې هم چپه کوي راځه دوکان به ته په خپلو وکړم بعضې وخت کې به په خپله ورځې د وی به ترې راځي راځئ لکه زه دا د وی را پیدا کومه. خورټه کوم دوکان کې پیدا کړه هغه ته بیا ما ته یې وښیه چې زه بیا هغې نه په خپله راوړم. ښه کومه یې ته که نه شیروزل ماما چې دا ته مو نه خون راځئ هغه زوی دې څه شو؟ سپلی راشئ شابه لکه زر راځه که نه. شیروزل ماما جی ام فارمیسي ده هغه اسد هلک پکې زما ملګری دی پیسې میسې د سره نه زما نوم وتالی هسې به د ده قدر کوي که نه بیا به خیر پیسې لږې ورکړې ښه او که نه خورټه ما ورسره لاس که تا ورسره لاس کوم باید بېغمه شه ستا نوم به وتالمه د وی به ترالم بس بیا به له پیسې زه در کوم بیا به له ته ورکړې ښه بېغمه شه تې ته که نه یار. راځئ السلام علیکم. وعلیکم سلام. اسد بھائی څنګه خیر تاسو خیر یا سر طبیعت اسد بھائی دا دوی به ملو شي دا ټوله ملاویږي ونده به ملو ټوله شته ګوره د پلار خدمت نشي کولی او دا دوی دلته نه ملاویږي دا څه شي دی دا دی وجنې تا ته مو وویې شیر افضل ماما وجنې دې ما ته پته ولګېده دا اسد بھائی دا دوی وله راکړې سړي ده کښېنه ځه کښېنه تاسو بس که دې خلکو ته نن سبا دا پته ولګېده چې د مور او پلار په خدمت کې دونه نیکۍ میلاویږي نو ټول خلک به کوي خو بس پته نه لګي چې دا مور او پلار غویب شي خلک بیا خدمت نه کوي یاره اوس د تانې بانې دا دوی نه میلاویږي او دا دوی ما اعتراضه څنګه نه میلاویږي. اسد بھائی دا 100 روپۍ شوې برابر پیسې ځه نه خدای تا خوشحاله کړي دا دې 9000 روپۍ راځي ټوله بلې سنجي د 9000 او ورکه 9000 روپۍ ورکه زه ورکمه که نه چې زه ورکم دا واله دا ولې اسد بھائی ډېره مهرباني اسلام خوشحاله اوسئ یو جهان مننه دا واله د ویلې واله راځئ شیروزل ماما ته صبر وکړه خبره ته کومه تا سړی خو دوکه کې نه شو ولې دا خو نه خو 100 روپو ده دا خو ماله ته 100 روپو راکوي
نو بس ریټ یې ښه دی که نه هغه پرسنټیجو کېدو جنګ وله ته پې څه کېده خو دې مسلمانه ریټ یې ښه دی که نه وه اور دکان یې ستنګ شانتي و دکان دغه دا بل دکان یې اوس اغوښتي دي ها. بل ځل چې راځي دا فارمیسي به غټوي خو ته پې څه کې څه هوټل خو پکې نه کولی وې مړ راځه ولې ماما دا کور ستا دی دا کور نه دی دا اجره ده ښه ښه خدای دې نصیب کړی ښایسته رنګونه منګونه جوړ کړي ډېره ښایسته ښکاري ما یې داسې یو ګیلاس اوبه باندې ډېر زیات تږی شوی یم چې دلته یې وڅښمه روبې بس ښه ښه زه خو ډېر خوشحاله لږ صبر ها. نو دا واله ډېره مهرباني ښه یخې خو دي لکه چې شمسي سیسټم دی کړی ها پرځ دی پرځ الحمدلله ډېرې ښه اوبه وې دا واله یو منټ شیخه ته لږ صبر وکړه ما یې که داسې لږه ډوډۍ دې م راویسته ثواب به دې شي ډېر زیات وږېمه روبه باسم کنه ها دا ترکاری ده او دا روټای ده مې اوسه خوب یې سمه کلچه ایستې ها ډېره مزېدار ډوډۍ وه بس گزاره وشو خدای دې ډېر خوشحاله که شکر دې ډېره مزه وکړه امیره ته لږ دې خوا شه یو خبره مې ته کوم ما یې که یو پیاله چای دې پخه کړه لږه دا ستوماني به مې وځي ثواب به دې وشي خیر دی چې دله پوښ کړم ها باب یو کاپو بس یو ډېره ده که خیر لږه زیات هم شي که نه ثواب به دې وشي ټیک شو زه راځم راځه دننه مې پخه کړه راځه ښه راځه هوټل ته خدای راځه. دې خوشحاله که راځه پرده مرده ده که نه ها اجره راځه راځه ښه 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 سپیا دې سړي خو زما د حجرې نه سم هوټل جوړ کړی دی کله وایي چیر وباسه او کله وایي اوبه وباسه نو ماله بسې تو سره نور پوه شه ښه ده باندې نور زما لاس نه لسي ښه